نه پوهېږم چې تاسو ته به زه په دې خبره باندې څنګه ښکاره شم، خو ما ته ژوند سخت خوند راکوي. زه په دې باور یم چې موږ ته په دې خاورینه کې ژوند یو ځل راکړل شوې دا ډالۍ ده. باید قدر یې وکړو، خوند ترېنه واخلو او دومره خوندور ژوند وکړو چې یو وخت مرګ راته راشي او موږ په ژوند کې هېڅ هم نه وي پرېښي، خالي لاسې رخصت کړو. نو راځئ چې نن د ژوند او له ژونده د خوند اخیستلو، د مینې او خوښۍ په اړه باندې یو څو خبرې سره شریکې کړو. که چیرې تاسې هم دغسې خوږې، خوندورې، زړه راښکونکي خبرې لرئ، هرومرو یې راسره شریکې کړئ. راځئ چې د خوند، ژوند، مینې او خوشحالۍ دا خبرې سره ولولو او خوند ترېنه واخلو. ژوند ټول تکراري شیان ژوند بې خونده کوي، یوازې ستا تکراري خندا ژوند تازه کوي. تر چې له غورځېدنه ډارېږي، سایکل سپرلي به زده نه کړي. د زښتې ډېرې ستاینې وړ دی چې د دومره ډېرو بې رحمیو په منځ کې خوندوره مینه در سره کاندي. که رښتینی پرې مین یې، کله یې هم سترګې له اوښکو، غوږونه له دروغو او زړه له زخمونو مه ورډکوه. هغه کارونه ډیر کوه چې زړه دې الوت ته چمتو کوي، سترګې دې ځلوي او شهۍ دې خوشحالوي. او ته چې وخاندې، د زړه ونه مې ورېږدي، ټولې پاڼې ستا په پښو کې توی شي. ځینې تجربې زښتې ډېرې خوندورې وي، لکه په تا مینېدن. ویلي خلک به څه فکر کا، مالکه خلکو فکر کولی ښه به وای، زما او ستا د غندلو پر ځای به یې ځانونه د ستایلو وړ کړي وای. غواړم ټوله حافظه مې ستا د ښکلې خندا له انګازو ډکه کړم. راخانده راخانده. یوازنی سفر چې هیڅ لګښت نه پرې راځي، د یو چا زړه ته سفر دی. یوازیتوب مې نه خوښیږي، خو غواړم ستا په زړه کې رټ دې بیازي واوسم، رټ دې بیازي. هېرولو وخت نه غوښت، زړه یې غوښت، او ما خپل زړه له تا سره پرېښی و. عشق هغه خواږه دی چې ژوند خوندوروي، تجربه که خان. او ته مې د هغو ورځو یادي چې نه مې هېرېږي او نه بیا تکرارېږي. هیلهمن انسان هېڅ څه ته نه په ګونډو کېږي، یوازې مرګ ته په ګونډو کېږي، هغه هم یوازې یو وار، په ټول ژوند کې یوازې یو وار، اکی یو وار. او زه ستا له لیدن پرته د بل هېڅ احتیاط ښکېل نه یم. د سترو خلکو دنګې ونې نه وي، اسمان څکې ماڼۍ نه لري، بې حسابه شتمنۍ نه لري، دوی غټ زړونه او ورین تندي لري. او اړیکې ختمیږي نه، ورکیږي، ټیک لکه د سرو زرو روپۍ داسې
چې له یوه ورکه شي بل یې پیدا کاندي